د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې تاشکند به د افغانستان په اړه د 2 اونیو په لړ کې د څه باندې 10 هیوادونو او نړیوالو مؤسسو د استازو د خبرو کوربه وي. سیاسي شنونکي د جوړېدونکې ناستې تر شا د روسیې حضور په ګوته کوي او ټینګار کوي چې روسیه د امریکا سره د رقابت او د سیمې پر روان وضعیت کې خپل انځور لټوي. زما په دغه غونډه چې نیول کېږي د دې تر شا د روسیې لوی لاس ده، ځکه روسیه غواړي د امریکا سره خپل رقابت مخکې بوځي. کله چې په ناروې کې د بندو دروازو شاته د افغانستان په هکله ناست اوسه، دوی هم غواړي چې خپل ځان شریک وګڼي د وضعیت د منطقې کې. نو دوی دغه ناسته اصلا د خپلو ځینې تجارتي چې د مرکزي اسیا او د جنوبي اسیا ترمنځ ځینې ستونزې دي، د هغو په هکله باندې دوی ناسته کوله. خو دې ته د افغانستان د اسلامي امارت استازو ته هم بلنه ورکړې او دلته به د افغانستان په هکله هم خبرې کیږي. د نظر خاوندان د سیمې او نړۍ په کچه د افغانستان په پار جوړېدونکې غونډې ګټورې بولي او زیاتوي چې افغان پلاوی باید په دې ناسته کې د هېواد روان وضعیت ته په کتو سره پراخ بنسټه اجنډا او ترڅنګ یې یو ښه ډیالوګ وړاندې کړي. د افغانستان د اوسني شرایطو په لیدو سره هره غونډه چې په افغانستان په هکله باندې په نړیواله کچه د سیمې په کچه په ګاونډ کې ترسره کیږي، دا خامخا افغانستان لپاره ګټه لري. په صورت کې چې د افغانستان اوسنی طالبانو دولت یو اجنډا ولري او وکړي چې ښه ډیالوګ وکړي، ښه اخذ موقعیت وکړي او له قوي ستراتیژۍ سره وړاندې لاړ شي. د سیاست له ډګره ځینې نور بیا دا د افغانستان لپاره یو ښه فرصت ګڼي او پر اسلامي امارت غږ کوي چې دغه فرصت تاسو هغه وخت پر یو مثبت فرصت بدلولی شئ چې د خپل ولس رضایت له ځان سره ولرئ. د تاشکند ناسته یو ډیر لوی فرصت دی، ولې دا فرصت هله تاسو په یو مثبت فرصت بدلولی شئ چې په کور دننه کې د خپل ولس رضایت د نظام څخه ولرئ. ښوونیز نظام مو د ټولو نړیوالو اصولو سره سم د ټولو اتباعو لپاره خصوصا د نجونو د ښوونځي د خلاصولو په اړوند باندې مثبت ګام واخیستل شي، د ښځو حقوق رعایت شي، د بشر د حقوقو اعلامیه ومنل شي. په غیر له دې څخه کېدای شي چې دا ناسته هم د تیرو ناستو په توګه باندې د اسلامي امارت څخه غوښتنې ولري او اسلامي امارت وایي چې موږ هر څه آماده کړي دي، هر څه مو کړي دي. بناء دا 2 تعریفه دي، 2 جلا جهانه دي، کېدای شي چې هیڅکله هم یوې مشترکې نقطې ته سره ونه رسېږي. اسلامي امارت هم وایي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په مشرۍ به یو پلاوی په یاده غونډه کې ګډون وکړي او پر ځینو اقتصادي موضوعاتو به بحث وکړي. تاشکند ته به د خارجه وزارت مشرتوب باندې یو هیات شي او دې کې به د سکتوري وزارتونو اعضا هم شامل وي. هلته به د اسلامي امارت د موقف ښکارندویي کېږي او پر ځینې اقتصادي موضوعاتو باندې هم بحث کېږي. د افغانستان په اړه د غونډې د جوړېدو خبره په داسې مهال ورکول کیږي چې تر دې وړاندې هم د سیمې په ګډون نړیواله کچه د افغانستان په اړه غونډې جوړې شوې وې، هغه څه چې تر دې دمه پورې هیڅ کومه مثبته پایله نه ده ورکړې.